ګورې عزتمنو په دا یوه خبره ځان پوه کړي چې لور ورکوې خور ورکوې هغه سړی په خپله ګوره هغه سړي پسې خپله تحقیق کوه په خپله پوښتنه پسې کوه د بل چا پر وینا د بل چا پر کتنه مه ورکوه والله ارمان وکړې ارمان برز یو واقعه ماله راله دومره سخت جنجال چې اوس یې خلاصېدلی یم چې دا د پښتنو ښار پښتنو معاشره ده یو چا بل چاته مرکه کړې ده مثلا د زوی دپاره لور ځین غواړي هغه د ناموسه لاندې مړ دی بدن یې کار نه کوي فرضه ده که څه پکې مشتې ده او د ناموسه لاندې مړ دی هغه ورته ویلي دي چې موږ به د هلک وګورو وایي هلک داسې په سفر دی بیا به مثلا چې هغه یو قریب یې ورښولی دي وایي هغو لیدلی دي ورته د هغو څه پوښتنه هغو سره وایي کار کړی دی وخت یې ورسره تېر کړی هغه چې د هغو څه پوښتنه کړې ورته چې و دا خو ماشاءالله ډېر ښه ځوان دی داسې زما سره کار کړی دی هر څه ښه اخلاقمند بس باره یې لور ورکړې ده که خور بعد کې معلومه شوې وه چې هغه ګز د ناموسه لاندې مړ دی اوس یې په مابینځ کې جنجالونه او کیسې دي ماله رالو ماله د بل چا د هم نه درته کوم اوس هغه وایي موږ په دغه وجه ور وغوښته چې موږ د هلک خدمت نشو کول دا پیپونه ولګول یا دا پاکي او صفایي یې کول اوس جنجال پر شروع دی بیا د پښتنو ښار دی که نکاح سوي که نه سوي بیا بل څوک نه شي غوښتلی نه بل چاته ورکولی شي څوک بیا د جنجال ښځې غواړي چې په هغه پکې سوي کړي دا د دې لورو د خورو سره ظلم دی په خپله یې وګوره دا 3 ورځې مخکې هم دلته ماله یو رالی وایي او دلته یو کال مخکې یو سړی دی زموږ یو مولوي صاحب دی هغو سره سبق ویلی وایي هغه به تا ته در معلوم وي څنګه دی ما هغه چې د تا رقم معلوم خو به خپله یې وګوره یو کال مخکې خدای خبر اوس څه رقم کیسه داسې باید ونه سي یار دا خو به سړی خپله ذمهواري وګڼي دا یو دومره غټ قدم ته اخې دومره غټه فیصله کوي او پر داسې څه باندې لکه یې پسه یا حیوان چې خرڅوي بیا نو ګرځي او بغارې وي نارې وي په جنجالو ستړي سي پلار کړه بې ولې د ناسته د نیری لکې داسې 200 کیسې بیا پېښ سي نو خو د هغه د مخه داسې کوه چې ورته ویې ګوره پوښتنه پسې وکړه پلټنه پسې وکړه نوم یې زده کړه د نکاح په وخت کې ونامته بیداره سه چې د بدل نوم وانخیستلی سي دا خدای ساده کیسه خو نه ده عزتمنو لکه موږ تاسې چې ګڼلې دا یو غټه ذمهواري ده باید موږ خپل حق او خپل ذمهواري ادا سبا بیا د لونو د دا خوندو شرایط په موږ نه یې پسې هسې سادهګان د ځانه نه کړو جوړ چې بس پلاني لیدلی دي پلاني کتلی دي او پلاني څه پوښتنه وکړه پلاني څه پلاني ته څه خپله یې وګوره داسې یو مخ ته تېر کړه خبرې ورسره وکړه مجلس ورسره یو بې اعتباره بې اعتماده او بې بروسې زمانې ته راوتلي که نه بیا به ټول عمر په شراو درته تېر کړي او ټول عمر بیا به خپله هم ژاړې او دا ښځه خو بیا داسې شی ده چې بیا به د ناسیاله سره ناسیاله د دې په خاطر به بیا د هرې سره کښنی کښنی هم کېږي او د ناسیاله سره به ناسیاله هم کېږي